نوې هوکړه او 10 لویې ستونزې. د غني او عبدالله ترمنځ د هوکړې نتیجه کې کومې ستونزې رامنځته کیږي؟ دغه ستونزې به افغانستان کوم لور ته بوزي او د هیوادوالو باور ته څومره تاوان پیښیږي؟ د دې او نورو پوښتنو ځواب همدغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. نقیب لیکي د ټولنو سیاسي تاریخ راته وایي چې خلک د سخت قانون پر وړاندې دومره نه دي راپارېدلي، خو د هغه قانون پر ضد یې پاڅون کړی چې په تبعیض تطبیقیږي. د قانون تبعیضي تطبیق یا تشریع په ټولنه کې خلک په دوه عمده پوړونو ویشي، یو تر قانون پورته خلک، بل تر قانون لاندې وګړي. د مدون قانون له امله د دغسې طبقاتي تقابل پیښیدل د حکومتونو بحراني کېدل حتمي کوي. په فرانسه کې د 18مې پیړۍ سیاسي مفکر مونټسکو ویلي و قانون باید لکه مرګ بې استثنا تطبیق شي. په افغانستان کې د 21مې پیړۍ په پیل د استبداد هغه بڼه بدله شوه چې واک د توپک په ماشه بدل شي. د امریکایانو او نړیوالې ټولنې په راتګ افغانستان هم د سیاسي نظام د رهبرۍ لپاره د ډیموکراسۍ چوکاټ خوښ کړ او کابو 2 لسیزې پرلپسې په دولتي او عامه کچه تبلیغات ورته وشول. د ډیموکراسۍ په ګڼو ښېګڼو کې یو دا په ګوته کیږي چې د واک غریزه پرې مهارېدی شي او د اقتدار لپاره د وراني او وژنو مخه نیسي. خو بدبختانه وینو چې موږ د سرو زرو په چاړه حلال شو. د کابل په خوشحال خان مینه کې د یو بلاک مالک د هر اپارتمان له مخه څو ګلدانونه ایښي او ګلونه یې پکې کرلي دي. د ګلانو د ودې لپاره په ګلدانونو کې حیواني سره اچولي، خو چې شمال شي د ګلو تر وږمو د هغې حیواني سرې بوی ډیر زیات الوزي. زموږ لپاره هغه میکانیزم هم په مشکل بدل شوی چې نورې نړۍ بیا د خورا مجرب حل په توګه کارولی دی. په افغانستان کې د دیموکراسي په منځ کې استبداد ته وده ورکول شوې ده. د دیموکراسۍ د ګل وږمې داسې پکې پیکه دي لکه د هماغه بلاک کوم ګلدان ته چې ولاړ یې. تازه دا دی بیا د واک پر سر شخړه وه او تر دې ځایه ورسېده چې نړۍ پر افغانستان طنزونه ولیکل او د 2 ښکرونو وطن یې وباله. د اشرف غني او عبدالله د موافقې ستونزې څه دي؟ اول، دې هوکړې د انتخاباتو ضرورت نفي کړ. څرګنده شوه چې که د انتخاباتو لګښت نورو برخو ته ځانګړی شوی وی او واک همداسې ویشل شوی وی، نتیجه به همدا وه. یوه ستونزه دا ده چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د عامه افکارو رهبري د دیموکراسۍ په ختمېدو تمامېدی شي. دوهم، د خلکو هیلې تمثیل نه شوې. زاړه جوړښت ته نوم ور بدل کړی شو او د سولې لپاره ځانګړې برخه او بودیجه د باج په توګه وبایلل شوه. د سولې لپاره پکې د اجماع جوړول یو شرط بلل شوی چې د سیاسي توافق پر بنسټ به جوړیږي. په دې سره مشورتي لویه جرګه بې ارزښته او نفي شوه او د خلکو غوښتنې تر پښو لاندې شوې. دریم، د اجرایه ریاست 2 مرستیالان په 5 بدل شول او ډاکټر عبدالله د هیواد په کچه 2م کس شو چې ان 2 مرستیالانو ته به یې هم امنیتي پروتوکول ورکول کیږي. څلورم، سپیدار ماڼۍ یو متنازع مکان شو او له دې وروسته به د دې بد سیاسي کلتور مانورونه همدلته اجرا کیږي. د تحلیف 2 مراسمونو وښودله چې ټاکنې نمایش وي او که دوی تر ټاکنو مخکې توافق غوښتی وی افغانستان لا ډیر د سولې فرصت لرلی شو. سپیدار ماڼۍ تر اوسه د اجرایه ریاست په نامه د سیاسي غصب لپاره اشغال شوې وه، اوس د ملي مصالحې د عالي شورا په عنوان. پنځم، د ادارو ادغام او ایجاد په خپله د کچه مدیریت او ناسالم پلان ښکارندویي کوي. د سولې شورا بیا د سولې شورا د دارالانشا په نامه بودیجه بادول، بیا هغه مدغمول او د سولې په چارو کې وزارت ایجادول او بیا هغه بیرته د ملي مصالحې د عالي شورا په نامه جوړښت ته ور اچول او بې ګټې لوی تشکیلات سازول یې ښه مثال دی. شپږم، د اشرف غني ستونزه دا ده چې په فرا قانوني جوړښت کې د قانون د جدي تطبیق نارې وهي. مثلا په نوې هوکړه کې ویل شوي چې د ملي مصالحې عالي شورا ته به د اجرایوي کارمندانو تقرر د قانون پر بنسټ کیږي. دا د حکومت تر ټولو قوي ضعف دی چې له مرداري عطر جوړوي. اووم، د سولې ملي اجماع تر سوال لاندې پکې بلل شوی. داسې څرګندېږي چې د عبدالله ټیم د غني د واک له ننګونو سره د سولې لپاره جوړه شوې اجماع هم رد کړې ده. سره له دې چې دا اجماع ښاغلي اشرف غني د خپل تیر 15 کلن کار سور عنوان یاداوه. له دې سره موږ په بحران کې بیرته شاته ولاړو.
اتم عبدالله به له دې وروسته په بهرني سیاست کې دخیل وي، ځکه د هوکړې له مخې باید د افغانستان د سولې لپاره بشري مرستې دې راجلب کړي. د نړیوالو اړیکو او ډیپلوماسي پوهنې راته وایي چې که د یو هیواد د کورنۍ ادارې مربوط چارې له بهرني سیاست سره غوټه شوي وای، دواړه خرابېږي. نه هم د نوي جوړښت په وظایفو کې یو جالبه وظیفه هم شته، جلب کمک‌های بین المللی برای بازسازی بعد از برقراری صلح. دا فقره څرګندوي چې له سولې وروسته د بیارغونې چارې هم د ملي مصالحې عالي شورا ته د یوه موازي حکومت په څیره ورلغاړې دي. دلته یوه تطبیقي ستونزه دا هم ده چې سوله یقیني نه ده، خو له بهرنیانو د افغانستان د بیارغونې لپاره مرستې غوښتل کیږي. که احیانا دغه مرستې راجلب هم شي، د لګولو لپاره به یې زمینه برابره نه وي او یوازې د غلا امکان به پاتې وي. لسم عبدالله ته د موازي ولسمشر مقام ډالۍ شو. هوکړه لیک وایي چې د ملي مصالحې په ټولو اړوندو مراسمو کې به د هیواد د دویم کس امنیتي تدابیر او تشریفات ورته نیول کیږي. دلته هیڅوک دا پوښتنه نه راپورته کوي چې ولې د سولې لپاره ولې داسې کس تعین شي چې د هغه امنیت د هیواد د دویم کس په کچه نیول غواړي. د عبدالله سایکالوژي ته په کتو هغه هیڅکله پر دې هم بسنه نه کوي او د میم زرما ټول یې زما قاعده به ورباندې عملي کوي لکه د عملي یې چې کړه. 11 د ملي مصالحې عالي شورا په نامه جوړه شوې تازه جوړښت خپلواک بودیجوي واحد دی. هم به یې د افغانستان حکومت ملاتړي او هم به یې بین المللي سرچینې تمویلوي. یعنی د جګړې د بودیجې سپانسر ته داسې جوړښت نه لرو لکه د هغې سولې لپاره چې لرو چې یو ځل بیا یې اجماع بلل شوی. 12 دا جوړښت د سیاسي رهبرانو په اصطلاح ملي شخصیتونو ملي شورا د استازو بیلابیل سیاسي پوړونو، ټولنیزو اقشارو، مدني ټولنو او ښځو او ځوانانو تشکیل بلل شوی چې یو هم د قانون له مخې د وظیفوي شرایطو تصفیه نشي کولی، خو بس سره ګرځي به او د پوښتنې سړی به نه وي. ټول بې تعارفه افراد پکې شاملېدای شي. د هغه هیواد لپاره دغه ډول تشکیل څه پایلې لرلی شي چې د نظامي سرتیرو او جنگ بودیجوي بار نشي اوچتولی او یوازې په تیرو 5 کالو کې له نه کوارډیناته، نه امکاناتو او شړېدلې رهبرۍ څخه 50,000 سرتیري قرباني شول.